الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبع سنته وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نن مرة تاسي سورة القارعة زدكو نقدر شروكو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. حمزة اللام سرجكم القاف كشومة القا رازر القارعة كچير درجم دغه ګردی ته په ها باندې بدلیږي او که بیا نه درجم بیا نو خپله تا وامه القارعة ما القارعة وما میم یو الف هم کشولی سم درې الف یې هم کشولی سم ځکه دا مد منفصل جائز دی. نو وما وري واو جلا ميم جلا وما قلقلة أدراك پر دال باندې قلقلة کوم أدراك وما أدراك مل ميم لام مل قارعة وما أدراك ما القارعة بیا هم ګردی ته په وقف کې په ها باندې بدلیږي. یوم یو دا واو لین دی. واو لین موږ تاسو ویل چې واو به ساکن وي دغه مخکې توري به زور لري. همدارنګه یا لین هم دغسې و چې یا به ساکنه وي مخکې توري زور ولري. نو یوم یکون الناس یا جلا وامه د کاف پیر صفا وامه او واو کشومه یکو ځکه دا واو مده دی. واو مده موږ تاسو وویل چې واو به ساکن وي مخکې توري چې هر توري هغه به خامخا پیش لري. نو اوس واو ساکن دی دغه مخکې توري کاف دی کاف پیش لري نو دا واو مده سو. کله چې واو مده یو الف کش کی د نون پیش یا دا بل نون د شد سره جنگو او پر شد باندې غنه کو ځکه دا نون مشدد دی. یوم یکون الناس په پای کې د سین هغه نري شپېله که صفا ووایست یعنې ښکاره یې کوي. که چیرې تاسې په دې کې توجه ونه کوئ سین 100% نه ادا کېږي. یکون الناس کالفراش المبثوث بیا هم پر با باندې قلقله كالفراش المبثوث
وتكون الجبال بیا هم دلته واو مده تا جلا وامه د کاف پیر صفا وامه واو مده کشوم دغه نون د لام سره جنګوم وتكون الجبال د لام پیش جبال توجه مو چې لام مجهول ونواست جبال نسلو جبال لام بشلو وتكون الجبال كال كاف د لام سره كال عين ده ها سره جنگو ها یو ها ده بل ها ده ده ها په ځګر کې ول کیږي كال عه كال عهن من پر نون باندې اخفاء منفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش توجه کوي چې دلته دغه عین چې کله د ها سره جنګوي د عین زیر مجهول ونواست كالعهن التي عه كال كوري كالعهن عين هازر عه كالعهن المنفوش پای کې د شین आवाज ښکارا کوي فا جلاوم حمزه د میم سره جنگوم میم یو الف کشوم او پر میم باندې غونه کوم ځکه مرتسول د غونې توري دوه دي نون مشدد میم مشدد فاما من پر نون باندې اخفاء من ثقلت په پای کې د تا आवाज ښکارا کوي ثقلت ثقلت من ثقلت موازينه میم جلا واو یو الف کشوم ز یو الف کشوم په دې خاطر چې د ز ورسل ته یای مدره غلی ده یا ساکن ما قبل زیر د نون پیر صفا وامه او په پای کې د ها आवाज ښکارا کوم د ځګر سره د आवाज او راباسم موازينه موازينه فهو في يا مدى في عيشة راضية دام يا مدى ودام يا مدى فهو في عيشة راضية پای کې د تا आवाज چې کله په ها بدلیږي هغه ها ښکاره کوي راضیه واما من خفت د تا आवाज ښکاره کوي خفت موازینه نه نسي نون پیش نون پیش نو موازينه فأمه فجلوام حمزه د میم سره جنگوم د حمزه پیش او د میم پیش جلاوام یعنی ښکارا کوم پر میم باندې غونه کوم او دغه ها چې کله وامه دام یو الف کشوم ځکه دغه چپه پیش چې دی دا هم لکه واو مده ویل کیږي یعنی دا د واو مده قایم مقام دی عین پاغان د یو الف کشیږي فأمه هاویه بیا هم تا چې کله په ها بدلیږي ښکاره کوي فأمه هاویه وما أدراك ما هي نار حامية
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم.